سلامونه ملګرو. د غسل باره کې او د اوداسه باره کې ډېره یو اهمه موضوع ده او په ټولو مسلمانانو فرض ده دغه موضوع د مسله زده کړي. لامبلو سره اودس سرندم وشو که نه، د لامبلو نه پس به بیا اودس سرندم کې دا مسله ده. دې باره کې بعضې ملګري هغوی ته پوښتنه وکړه چې یاره تاسو په دې باندې لږه خبره وکئ، دا مسله واضحه کئ. یو بنده دی هغه یا فرض غسل وکړو یا داسې ولامبل پورې ولامبل پاکي راوسته، خو د اودس سرندم نه د لمبا نه مخکې وکړو او نه د لمبا په ټایم کې وکړو، نو آیا دی چې اوس مونځ کوي، تلاوت کوي، جنازه کوي، نو بیا ولا اودس به کوي، سرندم اودس به بیا کوي که نه؟ چې د کوم لامبلي دي نو په لامبلو سره اودس سرندم شوی دی. نو دا ضروري مسله ده، دا به تاسو په خپله زده کوئ او نورو ملګرو ته به هم رسوئ. اکثر ملګري د دې په باره کې تپوس کوي. نو مسله دا ده چې یو سړي ولامبل، د لامبلو نه مخکې د اودس سرندم اونکو او د لامبلو په ټایم کې د اودس سرندم اونکو، ټیک شوله، خو د پوره پاکي خپل راوسته، فرض غسل هغې ویستو یا د داسې لامبل پوره بدن یې لونکو وی لامبل، ټیک شوله، نو په لامبلو سره اودس سرندم دواړه شوي دي او د لامبلو نه پس کې یو سړی مونځ کوي، تلاوت کوي یا جنازه کوي، نو د بیا اودس سرندم کولو ضرورت هغه پاتې نه شو. بس لامبلو سره اودس هم وشو او چارندم هم وشو. یو سړی سوال وکړي چې یاره دې کې خو مسه خو چا ونه کړه. نه جي نه، چې سر لون شو نو دا خو د مسې نه بهتر کار وشو. چې سر لون شو، په سر اوبه واچولی شوي، دا د مسې نه بهتر کار وشو، نو بیا پکې چې کوم دی مسې ته ضرورت پاتې نه شو. نو لحاظه چې یو سړي پوره غسل وکړو، وی لامبل، د اودس سرندم د لمبا نه مخکې هم نه دی کړی، د لمبا په ټایم کې هم نه دی کړی، وی لامبل، نو د لامبلو سره اودس هم وشو، چارندم هم وشو. اوس په دقه چې دا د لامبلي دي او د مانځه ټایم پرې راغی، نو دی دا نه وایي چې ما خو لامبلو کې اودس سرندم نه دی کړی یا مې د هغې نه مخکې نه دی کړی، زه به اوس بیا اودس کوم. نو بیا اودس ته ضرورت نشته. که د لامبلو نه پس اودس مات شوی هغې کې خو بیا شته، خو که نه دی مات شوی نو دغلته بیا اودس سرندم ته ضرورت نشته. همدقه د لامبلو په دغه باندې په لامبلو باندې اکتفا وکړي او دی پې مونځ هم کوي او تلاوت دی پې هم کوي او دغه شان جنازه پې هم کولی شي. دا یو مختصر غوندې مسله وه چې تاسو سره م شیر کړله او تاسو به انشاءالله العزیز نورو ملګرو ته رسوئ. جزاکم الله خیر. البته دا هغه عادي لمبا نه ده، عام لمبا چې خلک د ځان د پاکولو دپاره کوي یا د ګرمۍ دپاره کوي، نه، دا هغه لمبا ښیي چې ته د جنابت د لرې کولو دپاره کوي، چې هغې کې د نیت دا وي چې زما نه مثلا جنابت ختم شي، ته په هغې کې خوله وینځي، ته په هغې کې پوزه وینځي او بیا ټول بدن وینځي، دا هغه لمبا یادوي. اوس که یو سړی دی نیر د ګرمۍ د وجې نیر ته اوبه ووهله او راووتلو، نو دا خو نشي ویلی چې یاره زما اودس دې سره وشولو، ځکه د دې نیت نه د اودس او نه د غسل و، یوازې د خپلې ګرمۍ د خاطره چې